د دې جومات لیدو څخه مې زړه ډېر زیات دردونکی سو، ځکه چې دې جومات ته خلک د عبادت څخه زیات د تفریح لپاره را روان وو. افسوس خبره دا وه چې دلته د نرانو څخه زیات زنانې پکې ګرځېدلې چې ویډیوګانې او عکسونه یې جوړول. د جومات اذان وسولو، ما اودس وکړې او لمونځ خواته روان سولم. دننه چې جومات ته ورغلم نو ډېر زیات خوندور سین و. داسې ښایسته او په ډیزاین باندې جوړ شوی جومات ما په ژوند کې نه و لیدلی. دا جومات د سعودي شهنشاه شاه فیصل جوړ کړی و او پر دې باندې د کنسټرکشن کار په 1976 کې شروع شوی و، په 1980 کې پای ته ورسېدی. او د خوراکي به د دې لپاره جوړ کړی چې خلک به دلته راځي عبادت پکې کوي. خدای څه خبر و چې دلته خلک به د عبادت څخه زیات د تفریح لپاره را روان وي. خیر ما خپل لمونځ د جومات سره وکړ، ډېر زیات خوند یې وکړ، زړه ته مې سکون میلاو سولو. شاته چې مې وکتلو راغلي ټوله خلک چې د باندې ګرځېدل، په هغو کې 1% خلک به دلته جومات ته راغلي او لمونځ به یې کړی، نور ټوله د باندې ګرځېدل. د جومات امام هم ویلې چې دغه جومات د الله کور دی، د عبادت لپاره جوړ شوی دی. دا تاسو غلط کوئ چې دلته راځئ یوازې د تفریح لپاره. او ښه خبره هم ده، جومات د عبادت لپاره جوړ شوی، نه د تفریح لپاره چې خلک راځي او دلته له خپل زنانو سره وختونه پاسوي. تاسو ټولو ته وایم چې هر ځای ولاړ شئ، د هر ځای ښکلا وویندئ، خو د هغه ځای د ښکلا بېقدري مه کوئ. داسې کار مه کوئ چې په هغه باندې له تاسو څخه الله ناراضه سي. ژوند ډېر مختصره دی، هر سیکنډ یې قیمتي دی. داسې ژوند وکړئ چې نه یوازې په دنیا کې خوندور یادونه ولري، بلکې په آخرت کې هم د سکون او د نجات لاره برابره کړي. خیر درته لمونځ کولو وروسته بیا د باندې راووتل، یو څه به مې دلته څښلي مې او بیا ملګرو بایکونه سټارټ کړلو. زه د ارشد سره پر بایک کښېنستلم او موږ ټوله روان سولو د اسلام آباد خواته. هلته چې ورسېدل نو یو هوټل و چې د کوټې والا ولو، پر هغه باندې کښېنستل او د چای آرډر مې ورکړ. ساعت سره پیانټون په فیسبوک کې بس ګلې کې غلا باندې کیرس موبایل راځي نه تا ولر ولې زما چوي یار ما ولا کدوم پیژندلې له پیژندلې وس سمو پیژندلې ویډیو ګوره و ان تیم مسابقه فانتي مسافرې کې نشه خوان کې څه سړی وګوري ما ځان واسه وطن در یادېږي وره وطن خامخا راځي ستا ویډیو جوړل څنګه نه راځي سبا ویډیو کدا غیم یا ستا ویډیو چلای زه خو هغه د وطن لمبه در ماته کوم ونه بس خوشاله اوسه زموږ ورور الله دې نور کامیابی درکړي. دا ځوان د لې کار کوي اول واره نه د پښاکي ول او دا وس سره پوسلو دی څه سیدا وس هم زته لو یار ځوان دی الله دې بس کامیابی ورکړي، الله دې خوشحال لري. دلیل چې وګړي بس نه پرېږدي.